علیکم ورحمت الله. نو په لومړي درس کې موږ ویلې چې ویلیټ او ان ویلیټ فول بیک کم وي، کرکشن او امپلس چې شته وای. نو په دې چپټر کې به موږ درې شیونه وایو: چینج اف کرکټر، بریک اپ سټرکچر او انډیوسمنت. که تاسو چارت ته وګورئ، په چارت کې دلته تیر درس کې موږ دا ویلي چې دغه فول بیک، ایپل فول بیک او دا هم ډیپر فول بیک. نو امپلس کرپشن لاندې امپلس کرپشن، امپلس کرپشن. نو په دې چارت کې کوم دا اولنې فول بیک چې اولنې فول بیک ته انډوسمنت ویل کېږي، آی ډي ایم. دغه یو کله چې دا اولنې فول بیک واخیستل شو، دغلته بیا زمونږ د بریک اپ سټرکچر کنفرم شو، یعنی مارکیټ نورم د پاس لاړلو. دا های ماته کړله، د مارکیټ اوس چانس د پاس تللو نورم شته دی، مطلب داسې. نو زمونږ همدغه شانتي چې کوم لومړنی فول بیک یې هغې ته انډوسمنت ویل کېږي، او دا یا هم غټ کرکشن یا دا یو داسې راځي دغه شانتي. دا واړه فول بیک دي، خو کوم یو چې اولنی فول بیک یې هغه زموږ انډوسمنت دی، هغې نه موږ دغه بریک اپ سټرکچر دغه کوو، کنفرم کوو. نو اوس که دغه مارکیټ همدغه شانتي راشي لاندې، دغه شانتي راشي، نو زموږ انډوسمنت دا راځي، داسې حالاتو کې دا راځي. کله چې دا واغېستله زموږ دغه بي یو ایس یا بریک اپ سټرکچر کنفرم شو، دغه که چېرته دا دې واغېسته، نو د دې لوی دا ده، نو د تاریخ همدغه شانتي کېږي چې مارکیټ دغه ځای نه بیا دغه شانتي ځي، بیا همداسې راځي دایلو. نو دغه اګزامپل دی. دویم اګزامپل دغه امپلس دی، کرپشن، امپلس، کرکشن، او دا امپلس دی، کرکشن. نو مخکې ما ویلې انډوسمنت هغه چې ته ویل کېږي چې لومړنی فول بیک وي، لومړنی فول بیک ته انډوسمنت ویل کېږي. نو زمونږ انډوسمنت یا آی ډي ایم دغلته دی. نو د دغه ځای نه نو کله چې دغه یو چې دی دا امپلس، دا یو غټ موو راځي، نو دا دغلته لاندې راللو داسې، او دغه انډوسمنت جیک کو، نو دغلته زمونږ دغه های کنفرم شوله، دا های کنفرم شوله، دغه دلته بریک اپ سټرکچر دغلته وشو. اوس که دا مارکیټ داسې راشي، نو زمونږ دغلته انډوسمنت دغلته دی. اوس که دې عکس ته وګورو، دغه چې کوم دی دا صحیح بریک اپ سټرکچر نه دی. صحیح بریک اپ سټرکچر ولې نه دی؟ ځکه چې دغه سټیک چې دی دا هیڅ معنا نه ورکوي. باید د دې کینډل نه وروسته بله باډي هلته کلوز شي. که دا دغه شانتې داسې باډي وي پوره، دغه شانتې دا کینډل داسې پوره باډي کلوز شوی وی، نو دا هغه وخت کې یو ویلیډ بریک اپ سټرکچر راتللو. نو اوس چې دی دغه یو انویلیډ بریک اپ سټرکچر دی. که چېرته دا چېرته پوره باډي دغه شانتې کلوز شوی وی، دا صحیح بریک اپ سټرکچر وو. نو دا یو موو دی، دا یو موو دی، ځکه چې دغه باډي پوره نه ده کلوز شوې. که چېرته دا دغه شانتې کلوز شوی وی او بیلته دلته راغلی، دا انډوسمنت یې اخیستی وی، نو دغه بي او ایس زموږ کنفرم کېدلو. نو دغه د بیرش د بولیش اګزامپل دی، او بیرش کې هم همدغه شان دی. نو دغه د بیرش اګزامپل دی. بیرش اګزامپل دغه شان دی، امپلس، کرکشن، امپلس، کرکشن، او دا ډیپر فول بیک. نو په دغه همدغه شانتې ما تاسو مخکې ویلې، کوم یو چې اول فول بیک راځي یا اول کرکشن راځي، هغې ته موږ انډوسمنت ویلی شو. کله چې دا اولنی انډوسمنت واخیستل شو، دغلته زمونږ دا لوور لو کنفرم شوه، نو دغه بریک اپ سټرکچر بیا صحیح شولو. نو دغه شانتې د بل چارت ته که راشو، امپلس، کرکشن، امپلس، کرکشن، امپلس.
نو همدغه شانتې د دې مارکیټ ایډیم هم دا دی ولې چې که چیرته دا باډي کلوز شوی همدغه شانتې د دې مارکیټ ایډیم دا راتلو ولې چې اولنی کوم پل بیک چې واخیستل شي هغې ته موږ انډوسټمنټ ویو او په اولني پل بیک سره چې کله دا کینډل ټیسټ کي نو دغلته بیا زموږ دا بي او اس چې کومه دی دا کنفرم کیږي نو دغه انویلډ دی انویلډ ځکه دی چې باډي ته یې پوره نه ده کلوز شوې ډېره مهمه خبره دغه د کوم کینډل دا سټیک چې دی دا نری ستنه دا هیڅ معنا نه ورکوي تر څو چې د باډي نه یې کلوز شوي هغې پورې بریک اپ سټرکچر کنفرم نه دی همدغه شان دی اوس راځو د بل چارټ ته د بل عکس ته چې چوک یا چینج اف کریکټر چې شته وایي یا د ټرند چینج کېدل مطلب مخکې دا ټرند چې و داسې بای و دغه شانتې بای روان و دغلته چې دی دا سی ایچ او سی ایچ دا چوک چې تاسو کوم ګورئ دې ته چینج اف کریکټر وایي چینج اف کریکټر مطلب د مارکیټ د بای نه سیل ته راتلل نو دا مارکیټ که چېرته دغه شانتې داسې راشي دغه شانتې دې ته وایي پوره باډي کلوز کړي صحیح دی کله چې پوره باډي کلوز کړله دغلته کینډل دغه چې شو چینج اف کریکټر دغلته نو مارکیټ نور سیل شو لکه دغه شانتې داسې رالو دغه شانتې دا چوک شو بیا پاس دغلته زموږ انډسمنټ شو دغه شانتې دا چې کله کنفرم شو نو زموږ دا چوک چې کومه دی دا به هله کنفرم شي چې بس اوس چوک وشولو اوس نور نو مارکیټ سیل شو نو سیل ټرند شروع شو بای ټرند ختم شولو نو په داسې حالاتو کې زموږ د مارکیټ چې دا کوم ده های دا ده لو یې دا ده دغه لو چې کله ماته شوله دغه شانتې دا لو ماته شوله چینج اف کریکټر شو نو اوس نور مارکیټ سیل راځي دغلته انویسټمنټ همدغه شانتې دې ته چینج اف کریکټر وایي نو دا هم د بیریش اگزامپل دی همدغه شانتې مارکیټ لاندې را روان دی پل بیک بل پل بیک او دغه شانتې دا زموږ انډسمنټ شو دا زموږ انډسمنټ شو دغلته بي او اس وشو دغه شانتې دا بي او اس وشو د انډسمنټ دا بي او اس کنفرم کو دا زموږ چینج اف کریکټر دی که دغه ځای نه دا د مارکیټ های ده دا یې لو ده صحیح دی که چیرته البته چیرته دغه شانتې دا مارکیټ لاړلو دغلته کینډل کلوز کړلو نو دا مارکیټ نور شي شو بولش شو بیته دا مارکیټ بولش شو ځکه بولش شولو چې دلته چینج اف کریکټر وشو دا همدالین دغه شانتې لاړو دغلته کینډل کلوز کو دغلته نو زموږ انډسمنټ بیا دغلته دا شو دا زموږ انډسمنټ شو کله چې دا کنفرم شو نو زموږ چوچ دلته نور کنفرم شو کله چې دا انډسمنټ واغستل شو زموږ چوچ کنفرم شو نو د دغه ځای نه نور مارکیټ د بای نه سیل ته لاړلو نو دا یې د بیرش اګزامپل دی او انشاءالله دې نه وروسته به نور ډېر پارټونه پاتې دي ډېر شیان پاتې که څه کوم ځای کې رانه غلطي شوي نو بخښنه غواړم نو امید لرم چې په دې به تاسو پوه شوي که بیا هم پرې نه پوه شوي ناستئ همدې په خاطر دا اوږدې ویډیوګانې دي زه ډېره لنډوم 20 دقیقې نیم ساعت 1 ساعت ویډیو ده ما ډېره را لنډه کړې ده چې زر پوه کړم ځکه چې اوږده ویډیو ته بیا د چا دومره تبه نه وي نو ځکه چې هره پوښتنه بیا لرئ نو همدې ګروپ کې یې بېرته وکړئ موږ به انشاءالله جواب درکوو خدای په امان